ښاغلی مفتي صاحب قدرت الله ورور د شاولی کوټ څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې که چیرې د نفاس په حالت کې یوه ښځه یوه یا دوې ورځې پاکه سي، یعنې وینې نه ورته راسي، نو آیا د دې ښځې سره کوروالی جایز دی او که نه؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د حیض په موده کې که چیرې یوه ورځ یا دوې ورځې ښځه پاکه وي نو دا طهر متخلل بلل کیږي. همداسې د نفاس په خپل هغه معلومو شپو او ورځو کې که چیرې یوه ښځه یوه ورځ یا دوې ورځې پاکه وي، د نفاس وینه نه ورته راسي، نو دا هم طهر متخلل بلل کیږي. او د طهر متخلل حکم دا دی چې په دغه کې د ښځې سره کوروالی دا جائز نه دی او نه به ښځه لمونځ کوي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 20، بدائع الصنائع جلد اول صفحه 301، همدا ډول مجمع الانهر جلد اول صفحه 210. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.